د طه مبارکه سوره د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده. په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړه وخته شي. دا خو د هر هغه چا لپاره یوه یادونه ده چې وویریږي. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي. الرحمن على العرش استوى. هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهۍ پر تخت حکم چلوونکی دی. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. د هغو ټولو شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي، او د هغو چې د آسمان او ځمکې ترمنځ دي، او د هغو چې تر خاورو لاندې دي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. که ته خپله خبره په لوړه غږ وکړې، هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هغه الله دی، له هغه پرته بل خدای نشته. د هغه لپاره ډیر غوره نومونه دي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او آیاتات د موسی علیه السلام څخه خبر هم رسیدلی دی. کله چې هغه یو اور ولید او خپل کورنۍ ته وویل چې لږ تم شئ، ما یو اور لیدلی دی، ښایي چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هلته چې ورسېده غږ وشو، ای موسی زه ستا رب یم، پڼې دې وباسه، ته د طوعا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی، واوره څه چې درته وحي کېږي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. همدا زه الله یم، له ما څخه پرته بل خدای نشته، نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی. زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم تر څو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی، تا دې د هغه ساعت له فکر نه منع نه کړي، که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. وما تلك بيمينك يا موسى. ای موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی ځواب ورکړ دا زما همسا ده، په دې باندې په تکیه کولو ګرځم، په دې سره د خپلو پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترېنه اخلم. قال ألقها يا موسى. الله فرمایل دا وغورځوه ای موسی. فألقاها فإذا
فإذا هي حية تسعى هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله وفرمایل هغه ونیسه او ویرېږه مونږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لږ شان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بې له کوم تکلیف څخه به ځلانده راووځي. دا بله نښانه ده د دې لپاره چې مونږ تا ته د خپلو سترو نښانو ښوونکي یو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوس ته فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار ماته اسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبره وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ ښه ستا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو. ته تل زمونږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل ای موسی څه چې دی وغوښتل درکړای شول مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدی شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې وغورځوه. سین به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن را واخلي. ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و مونږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه ووسېدلې. نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ای موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړی زه ته او ستا ورور زما له نښانو سره او پام کوئ تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ. اذهبا إلى فرعون
إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. زی تاسو دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی، له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړي، ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دواړو عرض وکړ پروردګاره، موږ ویریږو چې هغه به پر موږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله و فرمایل مو ویریږئ، زه له تاسې سره یم، هر څه اورم او وینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. غته ورشه یو وایاست چې موږ ستاسو رب استازي بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مه رابړوه، موږ تا ته ستاسو رب له نښانې سره راغلي یو، او سلامتي ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. مونږ ته په وحی سره ښودل شوې ده چې عذاب دی د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون وویل ښه نو بیا ستاسې دواړو رب څوک دی ای موسی؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی جواب ورکړ زمونږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته د هغه خپل ساختمان ورکړ، بیا یې ورته لار وښودله. قال فما بال القرون الأولى. فرعون وویل او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالت و؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. موسی وویل د هغې علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی، زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی. همغه ذات چې ستاسې لپاره یې د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسې د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وورولې، بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول. د طه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 20مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 450 آیت څخه اوري. قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وخورئ او خپل څاروي هم وڅروئ، بېشکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. له همدې ځمکې نه موږ تاسې پیدا کړي یاست، همدې ته به مو بیرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. موږ فرعون ته خپلې ټولې نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او ویې نه منلې. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وی ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زمونږ له هېواد نه وباسې؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغه کوډي راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نه به مونږ له دغه فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د جشن ورځ وټاکله شو او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځي د خپل ټولې دسیسې را ټولې کړې او مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل اے اجل نیولو پر الله باندې د دروغ تورونه متړی کنه نو یو سخت عذاب به تاسو تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراده شو. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. د دې په اوریدو د هغو په منځ کې نظری شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هېواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپل ټولې دسیسې را یوځای کړئ او په میدان کې ول لیکه شي نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوډګر وویل اے موسی تی غرزوي او که مخکې مونږ غرزو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسی ویل نه تاسې وغورځوئ. په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډو په زور سره موسی علیه السلام ته ځغلېدونکې وبرېښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرېد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مونږ وویل مه وېرېږه همدا ته به برلاسی شي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغورځوه څه چې ستا په لاس کې دي اوس د دوی ټول مصنوعي شیان تېروي. دوی چې څه جوړ کړي راوړي دي دا خو د کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅکله نشي بریالی کېدی که په هره بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ویل تاسو ایمان راوړ مخکې له دینه چې ما درته اجازه درکړې وي. ښکاره شوه چې دی ستاسې لارښود دی چې تاسې ته یې کوډګري ښودلې وه. ښه نو اوس به زه ستاسې لاسونه پښې رادو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم.
بیا به تاسو ته څرګند شي چې لمون دواړو نه د چا عذاب ډیر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کوټګرو جواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږه پیدا کړی یو دا هیڅ کله نشي کېدای چې مونږ د روخانه نښانو راتګ نه ورسته هم پر رښتینولۍ باندې تاسو ترجیح درکړو. ستا چې څه خوښ وي هغه وکړه. ته خو اله بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولای شي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. مون خو په خپل رب ایمان راوړ ترڅو زمون خطاوي راوبخي او له دغه کوټګرۍ نه چې تا ور باندې مجبور کړی و را تیر شي. الله ډیر غوره او همغه باقی پاتې کیدونکی دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټول خلکو لپاره لوړې درجې دي. سمسور به خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي. دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. مونږ موسی علی السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان د سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه. ته د چا له شا در پسې تلو نه هیڅ مه ویرېږه او مه د سمندر په منځ کې په تېرېدو وډارېږه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. لشان فرعون خپل لښکر سره را ورسید او بیا سمندر پر داسې خور شو لکه څنګه چې د خورېدو حق. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم گمراه کړی کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ای بنی اسرائیلو مونږ تاسو ته ستاسو له دښمن نه نجات درکړ او د تور په خیاخ کې مو ستاسو د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوا نازل کړل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. خوري زمون پاکه درکړې روزي او د هغې په خوراک کې سرکشي مکوي او کننو پر تاسو به زما غضب پریوزي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکی. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. البته چا چې توبه ویستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډېر بخښونکی یم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. او څه شي ته له خپل قوم نه د مخه راوستلې ای موسی؟
إليك رب لترضى غارزو کړه هغوی زما تر شاره روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شې قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله فرمایل خن واوره موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامری هغوی ګمراه کړل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي موسی علیہ السلام سخت غصې او خواشنی په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی ویل ای زما قومه ایا ستاسو رب له تاسو سره غوره وعده نه وی کړی ایا پر تاسو ورځې زیات یا وختي دي یا تاسو په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسو له ما سره وعده خلافي وکړه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي هغه جواب ورکړ موږ له تاسو سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې دا سی وشول چې موږ د خلکو د غاڼو تر پیټي لاندې ستومانه شوي وو او موږ هغه غورځولې وي بیا په همدې توګه سامری هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې دی خوسکی بوت راوېست چې له هغه څخه د غوی غوندې رمباړه وتله خلکو غږ وکړ هم دغه د استاسه خدای او د موسی خدای د موسی د هیر شو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې جواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام لرا تاګنه مخکې هغه ته ویلی و چې اے خلکو تاسو د دل عمله په فتنه کې ورزيدلې ستاسو رب خو ډیر زیات مهربان دی نو تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وهغه ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نوي راستون شوی قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسی علیه السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویل هارونه تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړندار عمل ونه کړې آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هارون جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیره منیسا م زما د سر وختان را کاګه زله دین ویریدم چې ته به راشي او به وای تا په بنی اسرائیل کې بیلتون راوست او زما د خبره مراعات ونه کړ قال فما خطبك يا سامري موسی علیہ السلام ویل ای سامری ستا څه خبره ده قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې دغه خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پخول پلنه یو موټی خاور را پورته کړه او هغه مې د دغه ویلې شوی طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ما ته هم دغه څه راوښودل قال فاذهب فإن
لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیہ السلام وویل خنو زه اوس به ته په ټول ژوند کې همدا ناری وهي چې ماته لاس مراوړي او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي موږ به هغه وسوځو او میده به یې کړو په سیند کې به یې واچو. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اے خلکو ستاسو خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے محمد صلی الله علیه وسلم په دغه شان مونږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تاسو اورو او مونږ خاص لخپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. څوک چې لدینه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټي پورته کړي او دغه راز ټول خلک به د تل لپاره د خپل درانده پیټي په عذاب کې اخته وسیږي او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره دغه جرم د مسؤلیت پیټي ډیر ربړونکی پیټي وي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. په هغه ورځ چې کله شپېلې پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې وي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. خپل منځو کې به پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو اله بلا لس ورځې تیرې کړې وي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مونږ ته ښه معلومه ده چې هغوی به څه وایي. مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا ژوند کې یوه ورځ ژوند و. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي. وایي چې زما پروردګار به هغه خاوري ریکړي وابه یې لوزوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. په هغه ورځ به ټول خلک د आवाज کوونکی په بلنه سم سیخ راشي یو بترای کوګوالی به نشي خودلای او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي له ډیر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه وي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغه اجازه ورکړي او د هغه خبر اوریدل خوښ کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله د خلکو په وړاندې ورسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
د خلکو سرونه به د هغه تل تر تل ژوندۍ د کائنات مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراد به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټه راخیستی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اختارونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان ژغوري یا د دوی په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مکوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی وو خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه میند. د طه مبارکه سورت چې د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 114 آیت څخه اوري. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلي و چې آدم ته سجده وکړي هغه ټول خو سجده وکړه مګر یو ابلیس چې انکار وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره موږ آدم علی السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د میرمنې دښمن دی داسې نشي چې دای تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوساینه شته چې نه وږي بېوزلي اوسېږئ نه مو تند او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بیبي حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شي. تاسې به یو د بل دښمنان یاست
اوس که زما له لوري تاسو ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه گمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنگ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه روند را پاسو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه به وایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګه وروم دلته دې ولې روند را پاڅولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کېږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حده تیري کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې لدینه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شو کلیو کې نن دوی زیرازي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یوه موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه ځل بل ته سترګې قدرې هم مو راړوي چې مونږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو مونږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړای شوی حلال روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپل هم د هغه پابند اوسه. موږ له تانه کوم روزي نه غواړو روزي خو موږ تاته درکو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي. آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من
قبل أن نذل ونخزى که موږ د هغه راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمونږ پروردګاره تا موږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږي چې موږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي. د انبیا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 21مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. را نږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو دا حالت دی چې په غفلت کې مخړوونکي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هغو ته چې هر نوی نصیحت د هغو د رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي. د هغو زړونه په نورو فکرونو کې بوخت دي او ظالمان په خپلو منځو کې پټې خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسې په څېر یو بشر دی. نو آیا تاسې به ګورئ د کوډو په لومه کې به نښلئ؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیغمبر وویل زما رب په هرې هغې خبرې باندې پوهیږي چې په آسمان او ځمکه کې وشي هغه اورېدونکی او پوه دی. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هغوی وایي دا تیت پرک خوبونه دي بلکې دا د ده له ځانه جوړه کړې خبره ده بلکې دا سړی شاعر دی. که نه نو دی د داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زمانې پیغمبران له نښانو سره لیږل شوي وو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلي خلکو هم چې موږ هغه هلاک کړل ایمان را نه وړ اوس آیا دوی به ایمان راوړي؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او ای محمد لتانه مخکې هم موږ له انسانانو څخه پیغمبران لیږلي وو چې هغو ته موږ وحی کوله. که تاسې ته معلومه نه وي نو له اهل کتابونه پوښتنه وکړئ. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هغو پیغمبرانو ته موږ داسې څه جسم نه ورکړی چې هغو خواړه نه خوړل او نه هغوی د تل لپاره ژوندي پاتې کېدونکي وو. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بیا وګورئ چې په پای کې موږ له هغو سره خپلې وعدې پوره کړې او هغوی او هر څوک چې زموږ خوښه شوه ومو ژغورل او له حده تیرې کوونکي مو هلاک کړل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ای خلکو مونږ تاسې ته داسې یو کتاب لیږلی دی چې په هغه کې همدا ستاسې یادونه ده. آیا تاسې نه پوهیږئ؟
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين څومره سیمې چې د هغو خلق ظالمانو موږ هغه ورانې ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه راپاڅول فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغو له هغه ځایه په تیښته لاس پورې کړ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وویل شول متښتئ ورشئ خپلو همغو کورونو او د عیاشۍ وسایلو ته چې تاسې پکې بېغمه اوسېدلی ښایي چې له تاسې نه پوښتنه وشي قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ویل هی زمونږ بدمرغۍ بېشکه چې مونږ ظالمان فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين او هغوی همدغه نارې وهلې تر دې پورې چې مونږ هغوی غوبل کړل یعنی بیخ مو وویست د ژوند یو بڅری قدر په هغو کې پاتې نشو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين مونږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين که مونږ څه د لوبو وسایل جوړول غوښتلی او همدغه زمونږ کړنچاره وای نو له خپل لوري به مو کړي وای بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محوه کیږي او ستاسې لپاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسې جوړوئ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون په ځمکه او اسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی او کومې پرښتې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کیږي يسبحون الليل والنهار لا يفترون شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي وقفه پکې نه راولي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساته د ساپو بخلو سره ژوندي راپاڅول کوي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون که په اسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وینو د ځمکې او اسمان دواړو نظام به وران شوی نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی جوړوي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هغه د خپل چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی نور ټول پوښتېدل کیږي أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون آیا له هغه پرته دوی نور خدایان نیولي دي ای محمد دوی ته ووایه چې راوړئ خپل دلیل دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو لپاره نصیحت دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې له مانه د مخکې خلکو لپاره نصیحت خو د دوی زیاتره کسان له حقیقت نه ناخبره دي ځکه خو مخ اړوونکي دي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مونږ چې له تانه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مونږ همدغه وحیه کړې ده چې له ما څخه پرته بل خدای نشته نو تاسې همدا زما بندګي وکړئ
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دوی وای رحمان خدای اولاد لري، سبحان الله. هغوی خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی، د هغه له حضور نه په مخکې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی. هغوی د هیچ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چا نه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي او هغوی د هغه له ویرې نه لړزېدونکي دي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. او کله هغو څخه څوک وایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو. زمون په وړاندې د ظالمانو هم دغه مجازات دی. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو؟ بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ. آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او موږ په ځمکه کې غرونه ټک وهل تر څو چې په دوی باندې ونه خوځېږي او په هغه کې مو ارتې لارې جوړې کړې ښایي چې خلک خپل لارې معلومې کړي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او موږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړوونکي دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغه الله دی چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. او اے محمد تل پایښت خو مونږ له تانه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکک د مرګ د خوند څکونکی دی او مونږ په خو او ناوړه حالاتو کې په غورځولو سره پر تاسې ټولو ازمایښت کوو. په پای کې همدا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسې د خدایانو یادونه کوي او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کوونکی مخلوق دی. همدا اوس زه تاسې ته خپلې نښانې درښیم تلوار مه کوئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي ښه نو دغه اخطار به کله پوره کیږي که تاسې رښتیني یاست. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم
النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش کې دغه کافرانو ته د هغه وخت څه علم وای چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپل شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شېبه مهلت ورکړی شي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لتانه مخکې پیغمبرانو پورې هم ملنډې وهل شوي خو په هغو پورې ملنډې وهونکي په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې یې پرې کولې. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ای محمده دوی ته ووایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه وژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دوی داسې څه خدایان لري چې زمونږ په ضد د دوی ملاتړ وکړي هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زمونږ ملاتړ ور په برخه دی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصلي خبره دا ده چې دغه خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پر پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو نو آیا دوی به برلاسي شي؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. دوی ته ووایه چې زه خو تاسې ته د وحي په اساس اخطار درکوم خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او که ستا د رب عذاب لږ غوندې هغو ته ورسیږي نو سمدلاسه به فریاد وکړي چې هی زمونږ بدبخته په رښتیا چې مونږ ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوونکې تلې کېږدو بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي یو. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مخکې مونږ موسی او هارون ته فرقان یعنی له باطل نه د حق بیلونکې روښنایي او ذکر ورکړی دی د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویریږي او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لړزه راغلي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اوس مونږ دغه له برکته ډک ذکر یعنی قرآن ستاسې لپاره نازل کړی دی نو آیا تاسې د ده له منلو نه منکر یاست؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.
له هغه نه هم مخکې موږ ابراهیم ته زیرکي یعنې د سم او بد د توپیر وسیله ورکړې وه او موږ هغه ښه پیژانده. د انبیا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 21مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اورئ. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې دغه مجسمې څه دي چې تاسې د هغو خدمت ته ملا تړلې ده. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغو په ځواب کې ویل موږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي میندلي دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هغه ویل تاسې هم ګمراه یاست او ستاسې پلرونه نیکونه هم په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. هغه ویل آیا تا موږ ته رښتیا خبره راوړې ده یا ته خپل ساعت تېروې؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هغه ځواب ورکړ نه بلکې په رښتیا سره ستاسې رب هماغه ذات دی چې د ځمکې او اسمانونو رب او د هغو پیدا کوونکی دی. په دې باندې زه ستاسې په وړاندې شاهدي وایم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په خدای قسم چې زه به ستاسې د نشتوالي په صورت کې ارومرو ستاسې د بوتانو تجاره وکړم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښوده تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال یې ولیده نو ویې ویل زمونږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی؟ هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ځینو خلکو وویل موږ له یوه زلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هغوی وویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کړي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیمه تا زموږ له خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هغه ځواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړي دي له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یئ. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایه واوښتله ویې ویل ته پوهېږې چې دوی نه غږېږي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم ویل نو آیا تاسې له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ګټې اړولو وسواک لري نه د زیان. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اوف لعنت دی پر تاسې او ستاسې پر دغو معبودانو چې تاسې له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ. آیا تاسې هیڅ پوهه نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم
كنتم فاعلين هغوی وویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مونږ وویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه. هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو مونږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړه. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. او مونږ هغه او لوط وژغورل د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې مونږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربیره او هر یو مو صالح وګرځاو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. او مونږ هغوی پیشوایان وګرځول چې زمونږ په امر سره یې لارښوونه کوله او مونږ هغو ته د وحي په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زمونږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او لوط مونږ حکم او علم ورکړ او هغه مو له هغې سیمې نه په ژغورنه وویست چې بدکارۍ یې کولې. په حقیقت کې هغه ډېر بد فاسق قوم او مونږ لوط په خپل رحمت کې داخل کړ. هغه له صالحانو څخه و. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړه. یاد کړه هغه وخت چې له دغو ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی و. موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او د هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زمونږ آیاتونه درو ګڼلي وو د هغه یعنې نوح ملاتړ وکړ. هغوی ډېر بد خلک وو نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. او په همدې نعمت سره مونږ داود او سلیمان سرلوړي کړل. یاد کړه هغه وخت چې هغو دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو پسونه تېرېدلي وو او مونږ د هغه فیصله صادرول په خپله لیدل. په هغه وخت کې مونږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښود. په داسې حال کې چې مونږ حکم او علم دواړو ته ورکړی. له داود سره مونږ غرونه او الوتونکي ایل یعنې په فرمان کړي وو چې د الله پاکي یې بیانوله. د دغه کار کوونکي همدا مونږ. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او مونږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ورښودلی تر څو چې تاسې یو د بل له ګزار نه وژغوري. نو آیا تاسې شکر ویستونکي یاست؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
او سلیمان ته مونږ توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې مونږ برکتونه ایښي دي مونږ د هر څه علم لرونکي یو ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين او له شیطانانو څخه مونږ داسې او زیات شمیر د هغه تابع ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټې وهلې یعنی د لامبو کولو په فن بلدو او په دې سربیره یې نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي مونږ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مونږ ایوب ته ورکړو یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یعنی له ټولو مهربانانو څخه مهربان فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين مونږ د هغه دعا قبول کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایسته کړ او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ورنکړل بلکې په هغو سربیره مو همغومره نور هم ورکړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين او همدا نعمت موږ اسماعیل او ادریس او ذوالکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه وو وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين او موږ ذنون یعنی د ماهی څښتنه هم ونازو یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی و او انګېرلی وی چې مونږ به هغه مؤاخذه نه کړو په پای کې هغه په تیارو کې آواز وکړ چې نشته بل خدای مګر ته پاک دی ستا ذات بېشکه ما کمی کړی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هله نو مونږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو هغه وژغور او په دغه شان مونږ مؤمنان ژغورو د انبیا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 21مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 112 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 89 آیت څخه اورئ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين او ذکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مه پرېږده او ډېر غوره وارث خو همدا ته فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه دغه کسانو د نیکی په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبته ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه ایښودونکي وو والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاکلمنۍ ساتنه کړې وه موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله إن هذه
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دغه ستاسې امت په حقیقت کې ایکی یو امت دی او زه ستاسې رب یم، نو تاسې زما عبادت وکړئ. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپل منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ. د ټولو زمونږ لوري ته راګرځېدل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي، نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او دا نشي کېدای چې کومه سیمه چې موږ هلاکه کړي وي هغه بیرته راوګرځېدای شي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستل شي او هغوی له هرې هسکې نه پراکوزېدو شي او د حق وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي، نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې تیغې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو. وبه وایه هی زمونږ بدبخته، مونږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو، بلکې مونږ ظالمان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بېشکه تاسې ای کافرانو او ستاسې هغه معبودان چې تاسې د هغو عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست، هملته ستاسې ورتګ دی. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. که دوی په رښتیا خدایان وای نو هلته یعنې دوزخ ته به نه وتللي. اوس د ټولو د تل لپاره هملته اوسېدل دي. هلته به هغوی کوکارې وهي او حال به یې دا وي چې په هغه کې به هغوی آواز وانه اورېدلی شي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتې شول هغه خلک چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي وي، نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي. د هغه د اوره غږ به قدرې هم وانه اوري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې وارخطایي وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نه کړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کېږي. په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو، په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو. دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او
په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان وي. په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ای محمد مونږ چې ته لېږلی دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت دی. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دوی ته ووایه ما ته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی، نو آیا تاسې د اطاعت سرټیټونکي یئ؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. که هغوی مخ واړوي نو ووایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړي یاست. اوس زه په دې نه پوهېږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کیږي نږدې دی که لرې. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله په هغو خبرو هم پوهیږي چې په لوړه غږ ویل کیږي او په هغو هم چې تاسې په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. زه خدا فکر کوم چې ښایي دا ځنډېدل ستاسې لپاره یوه فتنه ده او تاسې ته د یوې ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسې چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.